داسې چې ټول عمر لکه خره خپل ځانونه په عاشورا ماتم کې وهي. امام حسین علیه السلام نن چیرې ده؟ چیرې دی غلمون چیرې ده؟ ما بندوه رسول الله المن چیرې ده؟ امام علي نن چیرې ده؟ په خیر راغلی. جی کاری وسوایا روایت وایي شروع څه په خیر. اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. حماد بن عیسی وایي چې ماته امام جعفر صادق علیه السلام وویل چې ای حماده تا ته پته ده چې نماز مونځ په څنګه کوي؟ ما ورته وویل چې ها زما آقا ماته پته ده. نو هغه ورته حکم وکړو چې نماز شروع کا. نو امام ورته وی امام جعفر صادق علیه السلام چې څوکا ودرېږه او منځ شروع کا، قبلې طرف ته مخ کا، بیا څه ووایه الله اکبر ووایه. هغه سي اجازه دي ده یو وړوکې پوښتنه درنه وکړم په مهرباني سره. هغه سي ما د امام جعفر صادق علیه السلام د نبی علیه السلام نه یو نیم سل کاله وروسته تیر سوی ده. دین بل رسول الله را اخلو. قرآن وای وما آتاکم الرسول، دی رسول الله المنځ غواړم په خپل مذهب کې دي. لمدغه امام جعفر صادق علیه السلام نه داسې وخیه چې رسول الله داسې المنځ کول. د امام جعفر صادق علیه السلام منځ نه درنه غواړم. ما ته الله نه دی ویلي چې امام جعفر څه درته ویل هغه وکړه. ما ته رب وای واطیعوا الله واطیعوا الرسول. ما ته رب قرآن کې وای نن ثقل الاکبر چیرې ده؟ نن دا قرآن چیرې ده؟ اې د لا بنده قرآن چیرې ده؟ قرآن کې الله درته وایي اوکې کاری اوس ما وړه زه خو درته ښیم چې په منځ کې به څه وې، منځ څو رکعته دی، څنګه به کې ته ما ته وښیې چې په منځ کې به څه وې. راشه ته خپل ټول بخاري راواله، مسلم راواخله، هغه نور کتابونه راواخله، شا به وښیه. ګوري مسلمانانو په خدای قسم دا د ټول مې مخې ته پراته دي. دا ګوري داسې له یو سوال نه بل سوال ته تښتي. دې ټول عمر همدغه عادت ده. شاب وښیه. خلک د ټول عمر دوکه کړی، زه خو درته ښیم، زه خو درته لفظ بای لفظ ښیم چې هغسې لطفا مهرباني وکړه یو روایت راته وښیه. هغسې محترم ته دا روایت مني چې نبی علیه السلام شار دی علم ده او علي رضی الله عنه دروازه ده. دا مني؟ ولې شک دی پکې؟ نسته شک پکې. کانه شک پکې نسته. ته پکې ګونی شک جزان له خبره نه زه نه ګڼم. اوس له همدغه شهر د علم نه دا المنځ راته وښیه په ټول مذهب کې دي چې نبي علیه السلام داسې المنځ کول او له علي رضی الله عنه راته وښیه چې کاري دروغ به نه وایي. تا اهل بیت یاد کړي، زه درته د اهل بیت د ټولو نه لوی مفکر. ګوري پسترګو له همدغه اهل بیتو د رسول الله المنځ راته وښیه. د رسول الله المنځ اما په دا سوال دا تاسې کوم سوال دی منلی دا واوره. زه ګوري مسلمانانو له دې نه تیر سوم، رسول الله المنځ نه غواړم چې دی راته وښیي، د علي رضی الله عنه المنځ نه غواړم چې دی راته وښیي، له همدغه امام جعفر صادق علیه السلام نه راته وښیي چې نبي علیه السلام داسې المنځ کول. مهرباني وکړه. نو دا زه چې ښیم دا د چا منځ دی؟ دا د امام جعفر صادق. چیرې امام جعفر صادق علیه السلام ویلي دي چې رسول الله داسې تکبیر اوله کوله، دغسې لاسونه نیول، دغسې فاتحه ویله، دغسې فلانی شي. هغه خو ورته وایي چې دغسې المنځ وکړه. دا خو زه مو ستا ته وایم چې دغسې المنځ وکړه. آیا د ما منې که تا ته معتبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده؟ تا ته معتبر رسول الله دی. اوکې تا ته دی ما ته وښیه. مؤمن مسلمان ته معتبر باید یو زه چې څونه تفصیل ښیم ما ته کولی شي نه کولی شي. تا خو په ګنټه کې مونځ ثابت نه کړو. یوه یا په خدای قسم مال پتا کې به لیک سړیتوب پیدا سي. اوس به که خدای کویل دا هر عمل دی رسول الله زه تا ته ښیم په دې کتابونو کې هر عمل. اوس یو آیات درته وایم بس. مسلمانانو ورونو کنه موږ تاسو ته دویم وایي حدیث د ثقلینو هر وخت چې خپل عوامو ته وایي حدیث د ثقلین څه شي ته وایي؟ څنګه چې د زه ښیم د خپل اهل بیت نه داسې ته وښیه که نه کولی شي. دغه ستا دین دی. اغاسب لطفا ودي زړه صاحب. ګوري مسلمانانو ثقلین څه شي ته وایي؟ قرآن او اهل بیت. ثقل الاکبر قرآن ده،
ثقل الاصغر اهل بیت دي واسما ثقل الاکبر میراخي سلی قرآن په دې قرآن کې سورة الاحزاب کې رب العالمین جل وعلا څه وایي مسلمانانو غوږ په دې ثقل الاکبر کې الله جل وعلا ټول مؤمنان مسلمانان راته غوږ سورة الاحزاب راواخلي وسورة الاحزاب کې شپږ دیرشم لمبر آیت یو آیت درته ترجمه کوم چې د مسلمانانو تاسې تم وایم او عام و غیرتمن و شیو و تاسې تم وایم الله جل وعلا څه وایي په دې قرآن کې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم دی هیڅ مؤمن مسلمان نارینه او د زنانه د پاره دا پکار نه ده چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابل کې خبره وکړي وما كان لمؤمن نه ده پکار د مؤمن نارینه ولا مؤمنة او نه د مؤمن ښځې د پاره څه شی نه ده پکار اذا قضى الله ورسوله کله چې الله او د الله رسول فیصله وکړي امرا د یو کار ان یکون لهم الخیرة من امرهم الله وایي نه د هیڅ مؤمن مسلمان نه رو ښځې د پاره د الله د خبرې او د الله د رسول د خبرې په مقابل کې خبره کول نه ده پکار د مؤمن شان داوي ومن يعص الله اوس غوږ ومن يعص الله ورسوله چا چې الله د الله د رسول نافرماني وکړه فقد ضل ضلالا مبینا دی په ښکاره سره ګمراه شو دی ګمراه سو په ښکاره ګمراهي سره دا رب جل وعلا وایي اوس د تا په مذهب کې د لمانځه په اړه رسول الله کومه فیصله کړې ده ودې زړه سره د دولسم امام له امام باقر علیه السلام هم مراته ښیه له امام صادق علیه السلام هم نه غواړم دا دولسم امام خو دې ژوندی د 12.5 کاله کېږي له هغه نه یې وښیي چې رسول الله دغسې لمونځ کول او دغسې لمونځ وکړئ مهرباني خلاص خو په ډیټیل سره اوکې ته تراشه اوس قرآن تراشه قرآن ته کې خبره وکړه اوس قرآن تراشه سوره نجم راواړوه سوره نجم 53 راواړوه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى راواړوه اوس راواړوه شابه همیشه د جاهلتوب خور کړی خلک د جاهلان کړي اوس راواړوه الذين سبحانه وما ينطق عن الهوى سيدة خدا خدي ما دليل دواء خدا دي جاهلي مطلقة نبي سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيار سواي وحي ده كان خو وس دا المنز دي رسول الله دغه وحي سي شهر دي علم ده تو وايي زنه وايم تاسو وايي رسول الله وايي سي شهر دي علم يم عالم دروازه ده وسره دغه علم نه دی په دې ټول مذهب کې د لمانځه طریقه راته وښیي چې رسول الله داسې لمونځ کول لا یو امام نه دی راته وښیي تا خو دا ووایي چې نبي سوي هغه سوي وحي وي رایټ وحي څه ده وحي قرآن ده احادیث څه شي وحي قرآن ده نه ده وحي قرآن ده یا نه ده خود قرآن ده وحي قرآن ده یا نه ده هو اوکے قرآن تراشه بیا قرآن کې دی خبره کړي اوس قرآن تراشه ته قرآن ثابتولی شي نه حدیث ثابتولی شي زاده ته ثابتام سره ته د اهل بیت نه ثابتام ته وګ نګدي وغس تا ته دین چا راوړی د المون چا درته راوړی رسول الله درته راوړی ده کدي رسول الله پر ځای بل نبی درته راغلی ده مان لرم د رسول الله نه ته ماته ثابت کړه رسول الله المنځ کړه د تا په مذهب کې واغه سي محترمه د تا په مذهب کې رسول الله المنځ کړه کینه ده کړه زچې د څنګه ثابتو مونږ د کسي ته ماته ثابت کا ته ماته ثابت کا بخاری راوړه مسلم واغه سي د ما د سوال جواب ولې نه راکې د تا په مذهب کې رسول الله المنځ کړه کینه ده کړه ستا مذهب جدا ده زما مذهب خو زما نبی کړی د تا په مذهب کې رسول الله المنځ کړی که نه ده کړی الحمدلله کړی راوخی چیرې کړی ما نه ته ثابته مهرباني ثابت کړه دقه دی که نه نور سره ته ثابت کم کوم د ته وخی یو ټکی که په دغه روایت کې ای مسلمانانو که په دغه روایت کې سیده راوړی که د رسول الله نوم راوښودل چې رسول الله داسې لمونځ کول
زه درنه لاړلم د خدای په امان د ټول عمر دپاره د دغه قرآن په رب دي ما قسم اوکې دغه قرآن مخامخ که زما دي په دغه قرآن قسم وي زما خبره زما دي په دغه قرآن باندې قسم وي کو تا ماته د بخاري نه مسلم نه کم چې ته دا مونځ کوي کم چې ته دا رکعتونه جوړ کړي دا ثابت کړ زه به اوس د اشیاتو پرېږدم او ستا د جاهلتوب مذهب ته درځم ثابت شابس زه اوس درته ثابتوم یعنی ته اوس عاجزه سولې خپل منځ په خپل مذهب کې نشې ثابتولی ووایې چې نسم ثابتولی زه خو درته یو ټکي ثابتوم یو ته زما په شان ثابت که د خپل مذهب نه وا محبت صاحب اخیری خبره درته کوم د مسلمانانو سر مور ما ورخوږوه لږ صبر یا رسول ای دی الله بنده امامان دیم نه غواړم لدغه خامنه‌ای صاحب لدغه خمینی صاحب نه دي دا راته ثابته کړی چې رسول الله داسې لمونځ کول په پښتو پوهېږې یو کس راپورته سي په اردو کې ورته وایاست په انګلیش کې ورته وایاست یو کس راسي دا کس په پښتو نه پوهېږي د ما مازغه په دې خبره تر اوسه سر نه سره خلاصوي چې په ټول مذهب کې دي له ټولو امامانو نه یو لمونځ داسې یو ټکي ثابتوم یو سنگل یو ټکي راځه مهرباني وکړه نبی علی په یو روایت کې راخیس نبی علی السلام داسې لاسونه غوږو ته پورته کول تکبیر اولای کول راځه مهرباني اله زرک بیا د جاهلان را پورته کړو زرک واله خو ته په پښتو نه پوهېږې یو به په انګلیش اوس درته وایي په انګلیش ورته وایاست څوک دي چا انګلیش ده د دې ته په انګلیش وایاست زه د دې پیري له زر ویم په منځ کې به بیخي خبره نه کوي ها مهرباني اوکې یا حماده تو منځ کولی شي حماد ورته څه ووایي ها زما آقا کولی شم امام جعفر علیه السلام ورته څه ووایي پاسه ودرېږه منځ شروع کړه هغه قبلې ته مخ کو لومبی څه ووایي الله اکبر دا الله اکبر دا له کوم ځای نه وروښود د امام جعفر علیه السلام نو شیطان په منځ کې خبرې کوي و د الله بنده دا خو امام جعفر علیه السلام هغه ته ورښودلی زه د رسول الله لمونځ درنه غواړم د الله بنده امام جعفر د چا نه زده کړی هغه نبي علیه السلام لیدلی نه د وجه الله بنده هغه د چا نه زده کړی هغه له چا نه زه بیا اوس یو دقیقه مسلمانانو دا په انسانیت نه پوهېږي زه چې تا ته څنګه مونځ ثابتوم دقسې ته ما ته په خپل ټول کتابونه رواله بخاري مسلم ابن ماجه چې څه هم دي ټول رواله ما ته دغسې ثابت کا دغسې په سربدالو باندې ټول واورئ هغه شروع وکړه د بسم الله الرحمن الرحیم بیا یې څه ووایي سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین نه شروع وکړه رسول الله امام ورته څه ووایي دا کوم کتاب زه دا چې زه ښکاره نه کړم دا یې خلک یې نه ښکاره کوي کوم کتاب ده په رکوع کې څه ووایي سبحان ربي العظیم وبحمده د رکوع نه بره شو سمع الله لمن حمده کوم کتاب کې دا سمع الله لمن حمده کوم کتاب کې د ښکارای سجدي لار دا په کوم کتاب کې دا غاسه دا ما استادی قاری ته ویل دي قاری نه تاسو کا قاری نو کتاب البطن کې دا قاری کتاب البطن کې دا پته نه دا شیطانان ولې خبرې نه اوري مسلمانانو غوږ مسلمانانو کتاب نه ماته ثابت کړ څنګه چې زما کتاب کې شته زما یو دقیقه دې زړه سره یو دقیقه مسلمانانو بارک الله فیکم یو دقیقه زه اوس دلته د خپل اصلیت ښکاره کړم خو دلته دغه د ایران مکتبې بندې دي متاسفانه پارا تاسو وی څوک په مونږه پالو کو اطیع الله و اطیع الرسول راشه رسول ته صبر د زړه سره زه اوس تاسو سره د تا په کتاب خبرې کوم د تا مسلمانانو په دې ځای باندې پوهېږي که نه پوهېږي د په کتاب باندې امام جعفر صادق علیه السلام
یو دقیقه ماته لږ وخت راکړئ، یو دقیقه. چې دلته د دوی مکتبې بندې دي. متاسفانه 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 متاسفانه. دوستانو تاسې اخلاص کوئ، لایف درنه بې خونده نه شي. ګورئ د بحث په جریان کې بیا خبرې بندېږي، لایف در سره پورته کړئ. متاسفانه دلته د دوی مکتبې مولوي زمریان اخلاص وکړئ، شیرینګ هم در سره پورته کړئ او دا سکرین هم در سره وټکوئ. اوس د رکعتونو ثابت کوم چې رکعتونه کم ځای دي. ثابت د رسول الله المنز، د رسول الله المنز قال امام صادق ویلي چې رسول الله وایي دا ته تکلیف ته ماته رسول الله، زه د رسول الله المنز غواړم. زه د امام یعنی امام علي د رسول الله المنز نه لري اغا صاحب، د امام علي د رسول الله المنز نه لري. ته لري ته داسې ثابت دا اوس چې ما ثابت. دا اوس مې ګوري مسلمانانو ته ثابت کو. دا دومره جاهل ده مسلمانانو. یو دقیقه صبر زه دغه یو ډز په تا باندې وکړم چې لیک د دماغ آرام شي، لیک د دماغ آرام شي. ښه لیک د دماغ آرام شي، لیک د دماغ ټول ښکته کنځلې کوئ. حق واورئ، حق راشي صحیح دین ته، پرېږدئ دا جاهلیت. غوږ څه تقریر مه کوه، ټولې تاسې خلک دي کنځلې کوي، مونږ کنځلې نه کوو. اوس د براډ کې څومره کنځلې وکړي چې هم څه درته ونه ویل. زه سبا اپلوډ کوم خپل اوریجنل اکاونټ، دا قاری پیژني. بېغه مسله چې څه روایت درته ښکاره کړي، ته خو هسې مسلمانانو ورونو، دا د دوی الکافي معتبر کتاب ده. ښه کوم کتاب؟ الکافي د دوی معتبر کتاب، معتبر کتاب ده، معتبر کتاب. د ما دا کمره غټه کړې، د ما دا کمره یو ځلې راپورته کړې. بستر بخارش افشان درغه خارش دا راغله. اوس کتاب پسې تختی. ماشاءالله ماشاءالله. قاری راشه بخاري ته مون ثابت کا. مسلمانانو الکافي دوم جلده شلمه صفحه ده. معلومیږي درته؟ و قاری سه محترم دا ولې دلته د موږ هغه لایف خراب ده، دغه د ما دغه بل اکاونټ خراب ده، بیخي دا کمره یې رانږدې کړې ده. الکافي دوم جلده شلمه صفحه ده. مسلمانانو دلته څه وایي؟ ثم كان محمد بن علي أبو جعفر وكانت الشيعة ولو شيعة قبل أن يكون أبو جعفر لأبو جعفر عليه السلام نمخكي وهم لا يعرفون مناسك حجهم، دوي دي حج مناسك نبيزندل، وحلالهم وحرامهم أو دي حلال وحرام نبيزندل، حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم. ترى أبو جعفر عليه السلام ني حج بيزندل، ني المنز بيزندل، ني حلال بيزندل، ني حرام بيزندل. كتاسي دي رسول الله المنزدر لودلي أبو جعفر عليه السلام بخبل باندواي. وكانت الشيعة رواية الكافي صحيح روايتهم ده دي تاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم امام علي، امام حسن، امام حسين، امام زين العابدين، امام باقر، دغ ټولو حلال او حرام خلقو ته نور پیژندلی، حج والمنځ نور پیژندلی. ته اوس روایت ما ته راوړې له خټالوجي نه. امام صادق علیه السلام داسې وایي. امام صادق له چا نه دا لمونځ زده کړی و؟ ته وایه دغه د تا کتاب وایي. وکانت الشیعه ولو شیعه قبل أن يكون أبو جعفر عليه السلام وهم لا يعرفون، لا أبو جعفر عليه السلام نمخكي لا يعرفون ني بيزندل مناسك حجهم، ني مناسك دي حج بيزندل، وحلالهم ني حلال بيزندل، وحرامهم ني حرام بيزندل. الكافر دي تاتر طولو معتبر كتاب، دي تاتر طولو معتبر كتاب. واغاسي وزتا توايا دي رسول الله المنذر وخيا ودي الله بندا. اے مسلمانانو اخیری خبر آغا صاحب ته کومه، اخیری خبر آغا صاحب په ټول مذهب کې دی راوخیا چې د تا د امامانو ویلي وي چې رسول الله داسې لمونځ وکړل. دا خو امام صادق علیه السلام ورته وایي دغه کس ته چې داسې ودرېږه، داسې تکبیر اولا وکړه، داسې لمونځ وکړه. د رسول الله المنځ، د رسول الله المنځ، د امام علي المنځ، د امام حسن المنځ، د امام حسین المنځ چې چیرې ده نن؟ دی رسول الله خبره تاسې هر وخت کوي په رسول الله مو ایمان راوړی ده که مو نه ده راوړی؟ رسول الله لمونځ دې چیرې ده د تا په دین کې؟ مهرباني په تا په مذهب کې زه خبره کوم. دا د کتاب الهدایه شرح بدیا المبتدی والیوم 1 بک آف صلات ومن قرأ في الصلاة بالفارسية فارسية دا د امام ابو حنیفه وی په هغه به څه ویل چې څوک په پارسۍ کې قرات کوي.
اوس امام ابو حنیفه صاحب ته وتښتېدلې. ګوري مسلمانانو ته کتاب ته لاړ ګوري امام ابو حنیفه د فارسی نه ثابتوم چې هغه په فارسی عام شایو دا دي تاسې اغاګانې دا دي تاسې اغاګانو غیرت او ایمان ده. امام ابو حنیفه صاحب ته وتښتېدل بیچاره. امام رسول الله چیرې ده نن؟ امام علي چیرې ده نن؟ امام زین العابدین سید الشهداء تاسې چې ټول عمر لکه خره خپل ځانونه په عاشورا ماتم کې وهیا. امام حسین علیه السلام نن چیرې ده؟ چیرې ده؟ غلمون چیرې ده؟ ما بندوا رسول الله المن چیرې ده؟ امام علي نن چیرې ده؟ هغه خلیفہ وسغواګسا امام ابو حنیفه بلاد وسغواګسا. ګوري مسلمانانو وای المنزل رسول الله نه ما تر واخې سنن ابي داود وسغواګسا د ما کامره دوه کړی سنن ابي داود. مسلمانانو وګسي دا دومره شین دبای ده باب افتتاح واګسا ټول کتابونه درته خیمه ټول درته خیمه غوږ نیسه واسه ما کتابونه سنن ابي داود اوس په دې باندې اوس بل کتاب ته منډه واخیسه ټول کتابونه وکس المن څنګه شروع کیږي ها روایتونه دلته راوړي څنګه به تکبیر اوله لاسونه غوته څنګه بخاری مسلم دا دی بخاری دا راوړی دا اوس بستر ګورن سي په څه شنه پیږي ولا زخ صبر وکړه روایت منځ کې مرز اغا سه ته ریپورتونه را باندې وهلې کیږي د دین دښمنان دي قران دښمنان لموږ سره نور ټول ګیدړي را سره دي نه ګیدړو د الله درنه خراب نسی ګیدړ ښه دا وګوره دا بخاریم دا راوړی ده زه ته لیک صبر وکړه ته تلوار مکوه دا بخاریم راوړی ده دا وګوره دا روایتونه لیک صبر او حوصله را سره دا دې ځکه وګوره تکبیر اوله وګوره ورته سم غوګونه لاسونه بچیری وړي په تکبیر اوله کې تر غوګونو پورې به وړي دا پسې راځه قرائت به څه شي کوي څه شي به پکې وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بچای داسې یو روایت راړه ډیر نه درنه غواړم كان رسول الله ولو رسول الله اذا قام الى الصلاه کله چې بل منځ ته پورته سول يرفع يديه لاسونه به پورته کړل حتى يحاذي بهما منكبيه ترڅو چې به لدی غوګونو سره برابر کړل ثم يكبر تکبیر به ویل حتى يقرأ بیا به قرائت پس شروع کړل اوس وکړه وس راځه پسې داسي ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع دا پسې راځي تر دې ځای پورې ان هكذا كان يصلي ګوري بیا لاړل بیا وتښتېد الله اکبر هكذا كان يصلي ګوره كان رسول الله په ټول مذهب کې دی راته وښایي چې كان رسول الله اذا قام الى الصلاه سلمان ته به پورته سول. ګوري مسلمانانو باب افتتاح الصلاه سلمان څنګه افتتاح کیږي راځه پسې ټول را سره نوٹ کړئ. باب من ذكر انه يرفع يديه اذا قام من الثنتين بس راځه. باب من لم يذكر رفع عند الركوع. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه خیلاس په چپ لاس ایښودل په لمانځه کې دا روایت وګوره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو خو دي رسول الله یو عمل نه لري نبی عليه السلام خیلاس نیودل په چپ لاس باندې بیا به ټینګول چیرې على صدره پسینه وهو في الصلاه او دی په لمانځه کې د رسول تړلو باب ما يستفتح به الصلاه من الدعاء سي نبی عليه السلام بل تکبیر اولانه المنز په څه کومه دعا باندې شروع کول دا راځه پس مسلمانانو غوښسي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دا پس راځي دعا تر دغه ځای پوری دعا بل ځکه راځي اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت دا دعاګانې دي اللهم لك سجدت ان سبحانك اللهم وبحمدك دا غاني دي چې دا دعاګانې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دا پس راځي دا ټوګان نبی علیه الصلاه والسلام ویل دې ځای ته وګوري باب بسبحانك اللهم وبحمدك سنن ټول مسلمانان وای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والإرك بیا دا دعاګانې دي استفتاح کې بیا څه شي پسې ویل کېږي دا دی بسم الله الرحمن دی څوک چې په زور باندې وایي تخفیف دی لمانځه ده دا بابونه سي ګوره ته دومره شین ډبی په ظهر کې به څنګه قرائت داسې پسې راځه په یو لمانځه کې دوه سورتونه ویل باب قراءة في الفجر باب من ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب دا پسې راځه باب تمام التكبير باب من رأى القراءة إذ لم يجهر باب دا چې پسې راځي
ته خو لیک ټینګ سه بچو، ته خو لیک ټینګ سه دلته. کان رسول الله په هر خبره کې ونه رسول الله دا عملي په المنځ کې په دې ټول مذهب کې دي، په دې ټول مذهب کې دي. تختې بنه تخت یاري بیا راپورته کړی، تخت د لایف لکه سی ولاړ ده، لایف ولاړ ده. سړی په تخت بریالي شو قاری صاحب. نعره تکبیر، الله اکبر. دا منډه چې تاسو یادې کړه، اکبر ولله الحمد. دا منډه چې تاسو یادې کړه ټول عمر والله بالله که د اهل بیتو ثابت کوي مړو ژوندو تم چیلنج دی. یو ځل بیا نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. قاری صاحب زموږ سره ډیر زیات مؤمنان بس دي. دا کوم بابونه سیمه اوس درته وخو چې کان رسول الله څنګه به سبحانك اللهم نشروك تکبیر دا مو واوریدل کوم وانه اوریدل؟ قاری صاحب محترم اوریدو، ټول مو اوریدل. هو قاری صاحب محترم الحمدلله. ما ته आवाज بندو خیر چې تاسو اوریدل سکرین راته بندو. بیا راپورته کړه، هغه صاحب راپورته کړه ورته راسه. ګوري مسلمانانو څومره اسانه مسأله، سیکولرانو اوس دغه ګن مو راولیا یو لفظ دی راته وښیي په دې ټول مذهب کې. روایت هم نه غواړم، تر اوسه خو مې یو روایت غوښتل، تر اوسه مې یو روایت غوښتل. روایت په انګلیش کې ورته وایي چې پرې مو ښودل، نه غواړو روایت مو پرې ښودل. وړګیا روایت څه شی سو؟ وړګیا نه غواړو. په ټول مذهب کې دی راوښیه چې کان رسول الله اذا قام الى الصلاه. دومره لفظ دی په ټول مذهب کې راته وښیه چې رسول الله راجګ سول د لمانځه دپاره داسې تکبیر اولا وکړه، داسې لاسونه جوړند ونیودل، بس کان رسول الله. بس څه شی؟ کان رسول الله فقط. رسول الله هغه سب څه ودرې یو دقیقه والله کې پرېږدم. دا ځل یې غار سمره ته لاړ قاری صاحب. دا ځل خو داسې ډزو قاری صاحب، داسې ډزو بهانه څه کوي، وایي بخاري او مسلم نه ثابت کا. دا الله هلته بخاري مو ونه لیده چې درته مې چې دا روایت بخاري هم راوړی ده، مسلم هم راوړی نه، بهانه کوي قاری صاحب، بهانه ده که نه. مړ یو ځای کوي، دا مونځ نشي ثابتوي. دا درته ووایم 50 زره دلته کې ناسې راشي. نه دغه روایت ته تاسو وګورئ. وکانت الشیعه لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم. دا دوی خپل کتاب د په الله قسم الکافي معتبر کتاب دی. دوی الکافي څه شي ده؟ معتبر کتاب دی. معتبر کتاب دا یو ما سره خبرې وکړه قاری صاحب. صبر راپورته راشه راپورته انا زرك راشه روحان سنم دي راشه برا راشه تکړه شي نوټ مې درلېږلی دی.